د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې به تاسو په سرخط کې لیدلي، نن موضوع ده په پښتونخوا کې ولې پښتانه د پنجاب او سند په څېر یوه ګډه سیاسي پارټي نه لري، یا په بل دغه باندې داسې هم ویلی شو چې ولې پښتانه یو موټی سیاسي قوت نه لري سره د افغانستانه. نو دې په اړه در سره زه به دا یو خپل پاور پوینټ پریزنټیشن چې ما جوړ کړی دی او هغه به در سره وړاندې کوم، او ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې به بیا د پښتونخوا ځینې نور خبرونه دي هغه به بیا په بل پروګرام کې کوو، په هغې باندې به خبرې کوو. نو نن در سره په دې باندې غږیږم. دا داسې دی چې وایي پیژندنه. پښتانه د سیمې یو لوی ملت دی، لکه موږ ته معلومه ده د 8 میلیونه دا قوم چې دی د پښتنو دا ډیر زیات دی. نه په دغه منطقه کې بل یو قوم به د 8 میلیون نه زیات نه وي، ځکه هغه که ایران دی هلته مختلف قسم قومونه اوسېږي، خپل هغه پرشین چې دي چې څوک خپل هغه مورنۍ ژبه فارسي ده هغه دومره نه کېږي، همداسې پنجابیانو کې مختلف قومونه دي هغه هم دومره نه دي، خو پښتانه چې دي دا ماشاءالله تقریبا د 8 میلیون نه چې اوس په پښتو غږیږي دا زیات دي، خو دا چې په هند او دغه نورو سیمو کې اوسېږي او خپله ژبه ترې هېره شوې ده، که هغه ورسره حساب کړو بیا خو د 100 میلیون نه هم زیاتېږي، خو دا چې اوس هغوی په پښتو خبرې نشي کولی نو هغه بیا یوه بله ستونزه ده. خو بیا موږ خبرې کوو په د نننۍ موضوع باندې، خو تر ټولو زیات ویشلي سیاسي بې ثباته او بې واک ملت پاتې شوی، هغه ځکه چې زمونږ چې په پښتونخوا کې چې د پښتنو زمونږ اکثریت دی او تقریبا د 80 میلیون نه زیات دي، چې د افغانستان تقریبا 2 چنده زیات هلته اوسېږي د پښتنو. نو دې په خاطر باندې دا یو ستر زمونږ چې پښتانه چې په پښتونخوا کې اوسېږي، خو دا بیا د خپلې سیمې د سیاست جوړونې چې دی هغه واک د دوی سره نشته دی، او د دغه سیمې سیاست جوړونه پخوا د انګریزانو په واک کې وه، ولکه کې وه، او اوس چې دغه سیاست جوړونه د پښتونخوا که هغه خپله د پښتونخوا په جغرافیه کې وي او که د هغې نه بهر وي د افغانستان د پښتنو دپاره هم ځینې وخت کې داسې سیاستونه د پنجاب او د پنجاب نور هغه د چا نه چې دوی ته ډالر راځي د هغوی په واسطه جوړوي او په دغه سیمه باندې چې پښتانه اوسېږي دلته بې ثباتي او نارامي پیدا کوي او همیشه دلته د جګړو دپاره لار هواروي. نو دې په خاطر باندې چې واک د یو پردي قوم نه پنجابي سره دی، نو ځکه هغه بیا زموږ دپاره دغه رقم سیاستونه د نورو هیوادونو سره جوړوي او جګړه چې ده هغه زموږ اتحاد ته زموږ جغرافیه ته راوړي. دا پرزنټیشن هڅه کوي چې د دې ویش اصلي عوامل وښیي او د حل لارې وړاندې کړي. سیندي ملت لکه موږ همدغه د پاکستان چې اوس ورته پاکستان وایو د دې په اړه غږیږو، نو هماغسې نه بیا ځینې بېلګې راخلو. سیندي ملت پیپلز پارټي د سیندیانو نماینده ګوند دی. لکه که موږ وګورو د سیند کې چې یوه پارټي ده چې تر ډېر لسیزو په حکومت کې پاتې شوی ده او هلته په سند باندې چې حکومت کړی دی هغه هم دغه یو ګوند دی چې د پیپلز پارټي په نوم باندې یادېږي، او ټول سیندیان چې دي په همدغه کې دي او بل پارټۍ ته ور نه ورکوي، او بیا همدغه پارټي چې ده تر ډېره حده د سیندیانو د حقوقو او د هغوی د وسایلو په هغې باندې د حکومت کولو حق همدغه د پیپلز ګوند چې خپله د سیندیانو دی دوی ته حاصل دی، ځکه دوی خپل همدغه پیپلز ګوند چې دی دوی په سند کې خپله دغه سند رسمي ژبه هم چې ده هغې هم سیندي کړې ده، او هر وخت چې د سند مسله راځي دغه یو پیپلز پارټي ګوند چې دی ځکه دې کې ټول سیندیان دي نو هغوی ته کلک ملاتړ کوي او په خپله هغه غږ چې دی هغه پنجاب ته رسوي او کله کله ورته دا دړکې هم ورکوي که چېرته تاسې زموږ غوښتنې نه منئ نو هغې خو بیا تیار د هند سره سرحد هم لري سیندیان، نو بیا دا ورته دړکه ورکوي نه چې موږ درنه بیا خپله ځان جدا کوو او یو خپلواک هېواد ځان ته جوړوو. نو دې په خاطر باندې د هغه د پنجابي فوج چې دی نو که سیندیانو سره بیا لږ مرات هم زیات کوي، ځکه هغوی ته د هغې ژبه چې ده هغې ورته هلته رسمي کړې ده او زیاتره کارونه اوس خپله په سیندي ژبه باندې په سند کې کېږي. بیا دي پنجابیان چې هغه هم یو ملت دی او د هغې په یو ګوند لري چې په هغه د مسلم لیګ نون په نوم باندې یادېږي، او پنجابیانو ټوله خپله د واکمنۍ او سیاسي قوه چې ده همدغه دغه ګوند د مسلم لیګ ګوند او د دې نه علاوه نور چاته ووټ نه ورکوي، که ووټ هم ورکوي هغه ورته بیا د فوج په اشاره باندې ورکوي او هغه ورته بیا وایي چې ستاسو فوج چې دی دا هم ټول پنجابیان دي نو ستاسې هغه حقوق چې دي هغه به په دغه کې خوندي. بیا چې ورته د هر ګوند چې ورته یاد کړي
بیا هغې ته ووټ هم ورکوي، خو بیا په سر باندې بېرته د پنجاب فوز دی هغه واکمن دی، نو بیا هغه د پنجاب ګټې چې دي او د پنجاب چې کومه پالیسیګانې دي هغه بیا پر مخ باندې وړلی شي. که ګوند یي که نه یي، که هر ګوند راولي بیا به هم هغه ګټې چې دي هغه بیا د پنجاب فوز چې دی دا بیا بې خوندي کوي، او په پاکستان کې به د پنجاب ګټې تر همیشه چې څو پورې هلته پنجاب فوز واکدار وي د هغې ګټې به هلته خوندي. بیا بلوچ ملت پاله دي، خو هغې کې ځکه یو څه اندازه ښه دی هلته دغه پکې شته، خو هغې کې بیا دغه د پنجاب اسټبلیشمنټ چې دی یا آی اس آی چې دا پکې بیا یو څه ګوتې مدې پکې وکړلې اړی راړی لکه، خو بیا هم ښه دي ځکه یو څه هغه دغه پکې شته دی، هغه کوم ملت پالنه چې ده یا د خپل د ملت سره ودرېږي، د خپل قوم سره ودرېږي، هغه پکې شته دی بلوچستانو کې، هغه شعور هم لري. ځکه دې په خاطر باندې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده په بلوچستان کې د بلوچانو د خپلواکي کوم غوښتونکي چې دي یا ملت پاله کوم دغه چې روانه کړې ده هغه دې په خاطر باندې کړې ده د سی پیک جوړیږي او دوی په دې پوهیږي که چېرته دغه سی پیک جوړ شي نو بیا چې دی پنجابیان به نور هم په دغه بلوچستان کې آبادکاري خپله شروع کړي او بیا د هغوی ځکه په دغه خاوره چې ده د بلوچستان دا خو 45% د ټول پاکستان کېږي، د دې نه ملا لږه به زیاته وي کمه به نه وي، خو بیا داسې ده چې دغلته نفوس ډېر کم دی. نو که چېرته یو څو میلیونه پنجابیان راغله او دغلته آباد شول نو دغه د دې هغه کوم دغه چې دی اکثریت هغه بیا کولی شي له اقلیت بدل کړي او بیا به دا بلوچستان پاتې کېږي نه. پښتانه بیا پښتانه چې دي دا ویشتلې بې منشوره او ډېر وخت د ریاست خدمتګاران، نو دلته دا زموږ پښتانه چې دي دا هېڅ یو ګوند کې نه دي او نه کوم دغه لري، دا یووالی لري او نه د خپل قوم سره ودرېږي او نه د خپلې صوبې هغه کوم دغه چې دي د پښتنو ولس چې کومې ګټې دي د هغې سره نه ودرېږي، ځکه دا چې دی د پنجاب فوز سره همیشه ولاړ او هر یو په دې کې کوښښ کوي چې ډېره زیات خدمتګاران پاتې شي دغه ته د پنجاب فوز ته، ځکه بیا هلته خو دوی په دې پوهېږي چې مغه د پنجاب فوز دی چې دوی په واکمنۍ کې راولي، نو د هر یو چې دی بیا ډېر زیات د هماغه فوز هغه موږ چې ورته وایو بوټ پالیشي چې ده هغه ورله بیا زیاته کوي او څه چې د هغه د پنجاب د فوز څه غوښتنې هغه بیا دوی هلته په پښتونخوا کې عملي کوي او همیشه دلته چې دی بې ثباتي هم ده، ناامني مي او خپل هغه کوم د پښتونخوا چې کومې ګټې دي هغه دوی نشي کولی چې د هر حکومت راځي هغه د پنجاب نه بیا غوښتلی هم نشي، ځکه چې هغه پوهېږي دلته مختلف قسم ګوندونه دي، که یو ګوند ګټې خپلې وهم غواړي بل د بیا هغه ګوند په واکمنۍ کې د پنجاب فوز هغه بیا نه راولي، نو دې په خاطر باندې هغه ګوندونه چې دي همیشه د یو بل نه زیات پاکستان ته هم ډېر وفاداره پاتې کېږي او ورسره دغه فوز ته چې دی دغې ته هم ډېر وفاداره پاتې کېږي او همیشه کوښښ کوي چې د دې چپلوسان واوسېږي او بېرته کوښښ کوي چې هم د دوی فوز په واسطه باندې بېرته په حکومت کې راشي، ځکه دلته موږ پوهېږو چې هر ګوند چې دی هغه د فوز په خوښه باندې راځي او تر څو پورې چې د فوز خوښه نه وي او د پنجاب ګټې هغه ګوند خوندي ونه ساتي نو هغه ګوند چې دی هغه بیا په واکمنۍ کې هېڅ وخت کې په پښتونخوا کې نشي راتلی. بیا د ویش اصلي عوامل دا څه دي که نه، لکه استعماري ویش د انګریز له وخته پښتانه ویشل شوي د ډیرون کرښې په واسطه باندې که نه، لکه دا کله دغلته چې انګریزان راغله د هغې خو دا یو دغه ووایي چې ډیوایډ اینډ رول نه تاسې دغه کوئ تقسیموئ او بیا حکومت کوئ، نو دا خو د انګریزانو پالیسي وه خو هغې دا کار کوو، نو ځکه دغلته دا پښتانه چې دي دې ته یو ته فاټا نوم ورکړو، قبایلي سیمې وي چې هغه نیمې خپلواکه وي، بل هغه وي چې ډایرکټ د انګریزانو د حاکمیت لاندې وي، او بل چې وو په افغانستان کې هغه پښتانه چې دي هغه خپل په افغانستان کې آزاد او خپلواکي درلودله، د امان الله خان په وخت کې هغه خپله سیاسي خپلواکي هم ترلاسه کړې وه، نو دا چې دی دا په دریو برخو باندې تقسیم شوي او د هر یو برخې پښتانه چې وو هغه جدا جدا فکر او شعور ته رسېدلي وو، ځکه هغه کوم پښتانه چې ډایرکټ د انګریز په وخت کې په واکمنۍ کې وو هغې ته داسې پوهاوی ورکوو چې هغه به ډېر په وخت کې هندي دغه ته به وفاداره پاتې کېدل د حکومتونو ته چې په هغه وخت کې به حکمراني به د انګریزانو وه، نو دوی هغه ډېر زیات دغه چې وو رجحان یا هغه ډېر زیات دغه چې وو هغه د هند طرف ته به په هغه وخت کې، ځکه هغه وخت کې لا پاکستان جوړ شوی نه و. بیا دا فاټا چې وو دا قبایل چې وو دا د دې رجحان ډېر زیات افغانستان طرف ته به و، خو بیا هم هغه وخت کې دوی باندې بیا هم یو څه انډایرکټ دغه چې وو دا حکومت هغه به د انګریزانو نه یو څه د دوی د اثر لاندې وو خو دومره ډېر نه وو. بیا دلته د ملت جوړونې پروسه ناتکمیله پاتې شوه، دې په خاطر باندې هغه د پښتنو د ملت جوړونې هغه کومه پروسه چې وه هغه تکمیل ته ونه رسېدله چې دوی یو ملت جوړ کړي او یو بل هغه رشتې نورې مضبوطې شي او خپله دغه کومې قبیلې چې په پښتنو کې دي او واړه واړه کوم خیلونه چې پکې دي
د هغې نه لکه راووځي او یو ملت یو پښتون ملت جوړ کړي او ټول ځان ته پښتانه ووایي او په یوه ژبه او په یو غوښتنه باندې شي، نو دې ته دې هغه ملت جوړونې ته دوی برابر نه شول او نه خپل ارزښتونه ونه پېژندل چې د پښتنو ملي ارزښتونه به څه او دا به څنګه موږ ترلاسه کولی شو. نو دوی ته دغه چې دی دغه انګریزانو په وخت کې پرې نه خوښل ملت جوړونې ته. بیا دلته د استخباراتي لاسوهنه لکه پخوا چې به هغه وخت کې انګریزانو کوله، بیا وروسته چې انګریزانو دغه هیواد چې دی پاکستان په نوم باندې چې کله جوړ شو، دا چې کله پنجاب ته وسپاره دوی نه چې ته به زما لکه سیفکار، لکه ځینې وخت چې خلک هغه ځمکې جاري ورکوي ته یو سیفکاري چې دغه ځمکه چې د تعالی زه په حواله کې در کومه، نو چې څه زمونږ ګټې دي د انګریزانو دا به ته خوندي ساتي او ته به بیا په دغه نورو دغه باندې چې دی صوبو باندې او په نورو قومونو باندې به ته واکمن او ته به خپل حکومت کې. نو دغه استخباراتي لاسوهنې پخوا په انګریزانو کول، بیا وروسته چې دی دا پنجاب ته پاتې شول. پنجاب کې بیا د آی اس آی په نوم باندې د خپله د کومه اداره چې جوړه کړه خفیه اداره، بیا د دې د لارې به دا کنټرولېدله. ښه آی اس آی او نورې ادارې پښتانه ګوندونه کمزوري کوي. نو دا ځکه کمزوري کوي هر یو ته دا دغه ورکوي یو قسم چې زه به که تاسې د پنجاب غوښتنې منئ نو تاسو به په حکومت کې راولو، نو دغه ورته ورکوي. بیا هماغه ګوندونه چې دي هغه بیا ټولې د پنجاب چې هغه څه غوښتنې د پنجاب د فوز او هغه چې څه مشروع یا غیر مشروع غوښتنې کوي او هغه ټول د پښتنو هغه کوم حقوق چې دي هغه سلب کوي. خو بیا هم پښتانه دا کوم ګوندونه چې هر ګوند چې دلته چې هر ګوند راځي، لکه دا تحریک انصاف شو، د هغې نه مخکې مسلم لیگ به هم پکې و، پیپلز پارټي هم او دغه اے ان پي او دا ټول چې وو، لکه دغه ټولو ته دا دغه ورکوي نه که چې د زموږ غوښتنې نه منئ تاسو بیا دوباره په حکومت کې نه راولو. هغه دا چې هغه ځینې لکه ملتپال یو ګوند چې هلته عوامي نسل ګوند، هغې خو به خپلې غوښتنې بیا هم یو څه کوښښ بیا کوو چې د پنجاب فوز یې ورسره ومني، خو یو دفعه چې ورسره ومنلي دوباره بیا ته په حکومت کې رانغلل. مصنوي مشران راوباسي او د خپلو اهدافو لپاره یې کاروي، لکه څنګه چې عمران خان راوست او دا څو کاله یې په دغه باندې پښتونخوا باندې واکمن کړی و، هغه ګوند ته لکه دا څه رقم دا ټول پښتانه هغې ورپسې کړه او هغه ګوند به هغه کارونه کول چې څه ورته پنجاب ویلې او څه د پنجاب غوښتنې وي. ځکه هغه 13 ترمیم چې کله جوړ شو ثبوت یعنې په وخت کې ثبوت هغه کومه دغه خپلواکي چې ورکړې وه ثبوت چې لکه په خپلو وسایلو به د دوی خپل اختیار او هغه ځینې د دوی د وسایلو نه چې څه ګټې وفاقي حکومت ته ځي هغه باید بېرته دغه ته ورکړي، پښتنو ته ورکړي او د نورو ثبوت یې ورکړي. هغه به د کله نه چې دغه 13 ترمیم جوړ شو، د هغې نه بعد به دوباره کوم د پښتون داسې واکمن ګوند په قدرت کې رانغی چې هغه خپلې غوښتنې او هغه چې دي هغه عملي کړي. نو دې په خاطر باندې بیا دوی د عمران خان راوستو او عمران خان هېڅ هغه کومې خپلواکي چې په 13 ترمیم کې ورکړې وه، ویلي چې د صوبو چې څه هغه طبي زیرمې چې دي د هغې هغه وسایلو ګټې به صوبه وړي، هغه بیا هېڅ هغه دغه چې دی د عمران خان کومه ګوند چې دی دغه ما نه په دې وخت کې نوم بېرته یو شو، بېرته دوباره به راشي. نو هغه ګوند چې دی هغې بیا هغه خپلې غوښتنې او هغه خپل دغه حق چې دی هغه د دغه نه وانغوستو، تحریک انصاف او د تحریک انصاف د عمران خان کوم ګوند چې و. د شخصي محور او ګوندونو جوړښت بل دا کار دی چې دغه پخواني کوم ګوندونه چې دي کې همیشه هغه د لکه که پلار یې بیا د هغې نه زوی راځي او د زوی نه پسې بیا کړوسی راځي، دغه رقم باندې چې دغه سیستم روان وي، په دې کې ځینې وخت کې هغه صحیح فیصلې دوی نشي کولی هغه ګوند. نو دې په خاطر باندې بیا هغه ځینې خلک ځینې پښتانه چې غواړي لکه خپله د پښتنو حق وغواړي، هغه بیا ځان ته بل ګوند جوړوي. نو دې سره هغه ګوندونه چې دي بیا واړه کېدل او نوي ګوندونه به جوړېدل. ډېرو ګوندونو د یوې کورنۍ یا شخص پر محوره ولاړې دي، دننه اصلاح نه بلکې د نورو ګوندونو جوړېدو ته مخه کوي. نو دې په خاطر باندې ځکه دې کې بیا نور ډېر زیات ګوندونه را روان دي راوځي، لکه اوس د ډاکټر خان تحریک و، اول په دې نوم باندې و چې زموږ تحریک جوړو ګوند نه دی، اوس هغه هم د پښتنو په ګوند په نوم باندې جوړ کړو. د خپله دغه پارټي چې وه د شیرپاو هغه خپله د پیپلز پارټي سره یو ځای هغه جدا شول، ځان ته بله داسې قومي پارټي جوړه کړه چې د پښتنو حق به غواړي، مګر هغه تر څو پورې چې یو پارټي جوړه کړي ټول په شریکه باندې د پښتنو حق وغواړي، هغه هر یو ځان ته دې په خاطر باندې چې هغه خپله په هغه اقتدار کې پاتې شي یا د خپل پارټي مشر پاتې شي، دې په خاطر باندې ځان ته بیا جدا جدا پارټیګانې یا ګوندونه جوړول. بیا د پنجابي مرکز سیاست او وفاداري کنه، لکه بیا د هر ګوند چې اوس راځي هغه بیا دا ښکاره کوي چې د پنجاب مرکز سیاست ته به وفاداره پاتې کېږي. نو دا هېڅ ګټې نه لري. بیا دې سره لکه اوس موږ که وګورو، بیا دې سره د دې په دغه کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ راووتو چې هغه هم د پښتنو دپاره حق او حقوق غوښتل. هغوی ډېر زیات کار د دې لپاره وکړو، پښتنو ته ډېر پوهاوی ورکړو چې د پښتنو ګټې په څه کې دي، د پښتنو ګټې په یووالي کې دي، د پښتنو ګټې د پښتنو په خاوره
د پښتنو حاکمیت دی، د پښتنو ګټې د پښتنو په خاوره د پښتو ژبې حاکمیت دی، د پښتنو ګټې خپله بهرني او داخلي سیاست جوړونه دا باید د پښتنو په لاس کې، اقتصادي سیاست جوړونه دا باید د پښتنو په لاس کې، او هر څه باید د پښتنو په لاس کې. صحیح ده، اول هغه کوم عین چې د پاکستان دی د هغې د لاندې غوښتنه کوله، خو هغه ډایرکټ خپل خپلواکي د لوی افغانستان خبره نشوله کولی، او ځکه تر اوسه پورې مړه نشي کولی، ځکه چې هلته ډېر زیات پښتانه چې دي اوس هم لکه دې ته نه دي حاضر چې د لوی افغانستان دپاره ودرېږي یا خپله ځان د پاکستان د جلاوالي په خبره وکړي، ځکه داسې ځینې پښتانه هلته شته. نو که دوی دپاره اول پکې پوهاوی پکار دی چې دوی ته دا ور وښیي چې د لوی افغانستان یا د پښتنو په خپلواکۍ کې د پښتنو څومره ډېرې زیاتې ګټې دي، او په پاکستان سره د یو ځای پاتې کېدلو کې د دوی څومره دغه دي دا نقصانات دي، څومره زیان دي. نو د دې لپاره هغوی چې ډېر زیات کار کړی دی، دا چې اوس په هغې باندې ډېر ظلمونه کېږي، د هغې نه لکه ګیلمن وزیر، د سینور داوړ صاحب، دا ټول شهیدان کړل، عثمان کاکړ صاحب، دا ټول هغوی خپل شهادتونه ورکړل د خپلو غوښتنو لپاره. خو دغه چې دی تحریک لا هغه دوام لري. صحیح د دې پسې په خپله د پاکستان خفیه اداره چې دا هغه هم پسې ډېرې خبرې کوي، هغې په پښتنو کې داسې کسان پیدا کړي چې د دوی خلاف خبرې وکړي، او د دې الکترونیکس میډیا چې د پنجاب د فوز د کنټرول لاندې ده، هغه هم په دوی پسې ډېرې خبرې کوي، دې په خاطر باندې چې ولس د دوی سره ودرېږي او ولس په دې باندې شکمن کړي نه چې دا هم د پاکستان د استخباراتو یوه ډله ده. نو ځکه هغوی هم ته کار کوي، خو پښتانه باید په دوی پوه شي چې په لکه دوی په عمل کې همیشه د پښتنو د ګټو د غوښتنو لپاره ودرېدلي دي. خو بیا په کار داسې ده، ځکه اوس دې باندې به بیا زه بله ورځ یوه خبره کوم چې پښتانه باید څه وکړي، ځکه چې څنګه څه وکړي، ځکه مقصد زما دا دی چې دلته لکه اوس په ټي ټي پي په لکه تحریک طالبان پښتونخوا چې ده، په هغې کې صحیح ده ځینې خلک واقعا هغې کې چې دی هغه د صحیح موخو دپاره راوتلي دي چې دوی به د پنجاب د پوځ سره په عملي ډګر کې مقابله کوي او جګړه به کوي. خو په دې کې بیا ځینې داسې دي چې د استخباراتو کسان هم وي، هغه ځینې وخت کې داسې یو عملیات وکړي چې په هغې کې پښتنو ته زیان ورسېږي، چې پښتانه بېرته د هغوی په مقابل کې ودرېږي. نو دا داسې یو دغه ده، داسې باریکې نقطې دي چې دې کې باید سړی داسې یو کار وکړي چې که پی ټي ایم لکه د تشدد نه بغیر خپلواکي طرف ته ځي او غواړي، که چېرته لکه بیا داسې دوی سره ډېر ظلم د پنجاب دغه آرمي یا د پنجاب دغه فوز کوي او دوی ته نه پرېږدي، همیشه بندیان یا دغه، خو یو وخت کې به دوی مجبوره کوي چې ټوپک ته لاس کړي، او دغه چې دی ټي ټي پي هغه د مخکې نه دې ته مجبوره شوي دي چې ټوپک ته لاس کړی. باید دوی په خپل منځ کې یو اتحاد یو اتفاق وکړي او ټول پښتانه سره یو شي، ځکه دا خو یوه لوبه ده چې پنجابیانو د پښتنو په منځ کې روانه کړې ده، او پښتانه بېرته په پښتنو باندې وژني. دلته که دغه مري د ولس مري هغه هم پښتون دی، که ټي ټي پي والا مري هغه هم پښتانه دي، او که دغه پولیسان چې د پنجاب سره ودرېدلي دي او د پنجاب د مفاداتو لپاره کار کوي دا هم پښتانه دي. خو اول باید لکه هغه پوهاوی دوی کې راشي چې اول سره دغه کوم پښتانه چې په دغه د پنجاب په فوز کې دي او د پنجاب د فوز لپاره او حاکمیت لپاره کار کوي، دغه باید پوه کړي، ورسره دغه پولیس پوه کړي چې ته خو د پردۍ د واکمنۍ لپاره کار کوي، پښتانه نور هم غلامان کوي، د پښتنو د وسایلو حق بل چاته ورکوي، د پښتنو د خپلواکۍ حق بل چاته ورکوي. نو دغه لپاره باید دغه خلکو کې د پوهاوی باید اول راشي، چې کله دوی کې د پوهاوی راشي بیا به د فوج سره نه ودرېږي، د فوج نه به خپله راوځي او بیا به چې دی خپله د ولس سره ودرېږي او د ولس هغه کومې غوښتنې چې دي چې د لوی افغانستان طرف ته لاړ شي یا د خپلواکۍ طرف ته لاړ شي، بیا به د هغې سره ودرېږي. که یو ګوند واک ته ورسېږي باید د ریاست وفاداري وښیي. نو کالته هر ګوند ما څنګه مخکې په دې خبرې لږې وکړې چې هر ګوند کالته واک ته رسېږي نو هغه باید مجبوره دی چې پنجاب فوج ته داسې ورښکاره کړي چې زه د پاکستان هم وفادار یم، دغه عین چې دی چې خپله د پنجاب فوج پرې عمل نه کوي، خو زه ورته وفادار یم چې څه پکې هغې کې غوښتنې دي هغې ته هم زه وفادار یم، او زه بالکل ستاسې هغه غلامي چې څه رقم تاسو ووایئ هغې ته موږ وفادار یو، هغه به په پښتونخوا کې کوو. دا چاره د پښتني ګټو پر ځای د پنجابي نظام ملاتړ تقویه کوي. نو دغه بیا چې دی هغه هر نوی ګوند چې جوړېږي تر څو پورې چې هغه د پښتنو دپاره د تقویې دغه وګرځي عملي کوم کردار حاصله کړي، هغه بیا د پنجاب سره دغه کېږي ودرېږي. د ملت او سیاست ترمنځ بې ربطي، نو دغه بې ربطي هم ده، ځکه ملت چې دی هغه یو څه غواړي، هغه به د پښتونخوا خپلواکي غواړي، د لوی افغانستان طرف ته به تګ غواړي، خو بیا داسې چلی چې په هغې باندې واکمن چې دغه کوم فوز دی هغه ورسره ډېر ظلمونه کوي. دلته ډېر هغه ملیټري اپریشنونه چې ورته وایي، نه پوځي عملیات
څو ځلې وکړه، ډېر پښتانه یې پکې بې کوره هم کړل، کورونه کلي دا یې ټول ورته وران کړل، جوماتونه پورې ورته وران کړل او هغوی دوی ته همیشه مجبوره کوي چې خپل کلي پرېږدي او دغه منطقو لکه شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان نه چې دی د دوی نه بیا تښتول او دغه منطقې به خالي کول، بیا به وروسته چې راتله هغه بلته به بیا فوز پروت او هغه کوم ځای کې به چې ډېر زیات مهم و هلته به مدنیات یا هغه کوم وسایل چې به بیا په هغې باندې د فوج قبضه کېدله او د هغه ځای نه بیا وړل. نو هغوی د خپله پالیسي په همدې په خاطر مخې ته وړي. ملتپال احساسات شته خو سیاسي عمل پرې نه دی ولاړ. صحیح ده دغلته لکه اوس دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ کې چې دي دا ټول ملتپاله احساسات دي، خو داسې چلی چې په دې باندې بیا عمل نه کېږي. لکه مخکې پښتون ژغورنې غورځنګ اکتوبر کې ډېره یوه لویه جرګه جوړه کړله په پښتونخوا کې، مګر بېرته هماغه ګوندونه چې د پنجاب بوټ پالش پاتې شوي دي هغوی پرې عمل ونه کړو، ځکه هغه بیا نور هم پنجاب ته نږدې کېدل او نور بیا هم ورته بوټ پالش کوو او خپلې غوښتنې نه عملي کولې او د هغې سره ودرېدل او بېرته بیا هم دې خپلو پښتنو پسې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غداران یې ورته وویل او په دوی پسې بېرته کیسې او خبرې شروع کړې. نو ځکه دې په خاطر باندې چې هغوی خو هغه د اقتدار سیاست کوي. اقتدار سیاست داسې دی چې باید د پنجاب لکه دغه شي ده هره غوښتنه چې ده هغه ولا باید هلته ومني او هغه عملي کړي. دینی قبیلوي او تنظیمي اړیکې چې دي هغه دینی قبیلوي او تنظیمي اړیکې د ملي هوښ پر ځای کارول کېږي. نو کوم هغه ملي شعور چې دی د هغې په ځای باندې دغه په پښتنو کې دغه دیني لکه دغه د جمعیت علماء اسلام په نوم باندې چې مولانا فضل الرحمن یې مشر دی، پنجاب یو وخت کې ډېره د دین د پنجاب فوز یو وخت تر ډېره حده پورې د دین نه بیا استفاده کوله او دوی بیا په حکومت کې راوستل څه په خاطر یې راوستل چې دوی به ښه د پنجاب هغه څه غوښتنې چې وي هغه به دوی ډېرې ښې عملي کولې، د دې پر ځای چې د پښتنو حق او حقوق غواړي. نو ځکه د دې د لارې به هم کار کوو. بیا قبیلوي کوم دغه چې دي لکه پښتانه په مختلفو خیلونو باندې تقسیم شوي دي او هر یو صرف د خپل خیل غموړی بیا نور چې دی هغه د نور د پښتون ټول نور دغه چې دي خیلونه چې دي هغه پښتانه چې دي بیا یو بل سره د سکلک به نه ودرېدل. نو ځکه دغه دپاره د دین نه باید راوځي ځکه صرف یو پښتون ملت جوړ شي او تنظیمي اړیکې بل دا کار دی په تنظیمونو هم تقسیم شوي دي. ځکه ډېر پښتانه به هغه به لاړ د مسلم لیگ نون سره به یو ځای شول، څوک به لاړ د پیپلز پارټي سره چې د سیندیانو ګوند دوی دومره بې شعوره وو. ځکه هېڅ تاسو به کله یو سیندیا وګورئ چې هغه هلته عوامي نیشنل پارټي طرف ته لاړ شي، کله به تاسو یو پنجابي وګورئ چې هغه عوامي نیشنل پارټي کې راشي او هغې کې سره یو ځای شي. نه هېڅکله ورسره نه یو ځای کېږي. ولې ورسره نه یو ځای کېږي؟ ځکه چې هغوی کې دا شعور شته، هغوی خپل هغه ملت پېژني، د خپل ملت سره ودرېږي. دا خو پښتون دی چې دا خپل هغه شعور پکې نشته، هغه پوهاوی دوی نه لري چې دوی د خپل قوم سره ودرېږي او د خپل قوم دپاره غږ پورته کړي. هر یو چې وګوري په پردو ګوندونو پسې به روان وي، په پردو مشرانو پسې به روان وي. دا چې دی دغه مشکل هم دی، د حل لارې به یې څه که نه، لکه ملي بې طرفه تحریک ته اړتیا ده. خو دا خو تیار دغه پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی لکه پی ډي ایم چې دی لکه دا ورته تیارې جوړ دی، داسې تحریک چې د ټولو پښتنو استازیتوب وکړي، یوازې استازیتوب یې وکړي او بل دا چې خپل حق وغواړي، د خپلواکۍ طرف ته لاړ شي او هغه په تدریجي ډول باندې لاړ شي. لکه په داسې په یو ځل نه کېږي، داسې په نوبت او مرحلې سره هغه دغه ته ور داخل شي چې خپلواکۍ طرف ته لاړ شي، بیا لوی افغانستان طرف ته لاړ شي. بیا د دې سیاسي شعور لوړول نو دا د رسنو ښوونځیو او فرهنګي مبارزې له لارې کېږي. خو دلته یو کار دی، ښوونځیو کې خو هغې د حق نه ورکوي، ځکه نصاب خو پنجاب داسې جوړ کړی دی چې پښتانه به هلته نور هم په هغې کې پاکستانیت خوروي، لکه څنګه چې پکې اوس خپور کړی دی او هغه پښتونولي احساس چې دی هغه ترې نه اخلي. ځکه دوی اوس ته یو پښتون وګوره هغه به ښه پاکستاني ښه به د پاکستاني غلامي کوي، مګر یو سیندی او پنجابی چې دی هغه به د خپل قوم دغه به اول هغه ګټې چې دي هغه به ورته ګوري به چې دې کې د سیندي څه ګټې دي، مګر پښتون کې بیا دا شعور نشته دی. نو ځکه دلته د دې په خاطر باندې موږ د دوی باید سیاسي شعور لوړ کړو. یو پښتون چې تاسې کله وګورئ که په هغه په انګلند کې یا کوم بل هېواد کې بس زموږ پاکستان ځکه دې په خاطر باندې چې د دې ته هغه شعور د ماشومتوب نه ورکړی دی چې پاکستان دا د پښتونخوا نوم نه اخلي. داسې هېڅکله به دا یو پښتون نه وایي زه د پښتونخوا یم. ته لکه ته په پښتونخوا باندې ویاړ وکړه، خپل هغه افتخار چې دی هغه په خپله پښتونخوا وکړه، په خپله پښتون ملت یې وکړه، په خپله ژبه یې وکړه، په خپل تاریخ یې وکړه. ته ځې د پنجاب تاریخ ته خوشحاله یې، د پنجاب هغه حاکمیت ته خوشحاله یې، ته په غلامۍ کې خوشحاله یې. ځکه کله کله موږ دا یو مثال بل هم راوړو چې کله د انګریزانو حکومت ولې دغه قومونو مبارزه کوله چې خپلواکه شي، خو دې په خاطر یې کوله چې په دغه خپله سیمه باندې خپله خپلواکه شي، خپل سیاست، خپل نظامي سیاست، اقتصادي خپلواکي واخلي، د ژبې خپلواکي واخلي. د دې په خاطر یې کوله. ګنې د پنجاب نه خو که داسې وګورئ دغه انګریزانو ډېره ترقي کړې وه، پرمختګ یې کړی و، نو تاسو به بیا په هغې باندې په هغه وخت کې ویاړ کولی چې موږ د انګریز سره ولاړ یو یا د انګریز چې دی
هغه په وخت کې په هند باندې سب کانټیننټ چې دوی په هغه باندې حکومت دی. نو ته خو باید داسې شي چې لکه مخکې هغه کار چې دی هغه انګریزانو کوي اوس هغه پنجاب کوي. ته اوس هم خپلواک نه یې، ته باید دې دپاره راپورته شي. دا شعور باید دې ته موږ ورکړو. خو دا چې د هغه میډیا چې دا هم د پنجاب په کنټرول کې دا خو خپلواکه میډیا نه ده چې هغه د هغې د لارې دا خبرې کوي. اوس دا یوه میډیا چې موږ ته پاتې ده لکه همدغه دغه میډیا ده، دا سوشل میډیا چې ته مونږ ویو دا ده سید د افغانستان حکومتونه هم دا کار نشي کولای ځکه چې افغانستان دغه څو لسیزه د همیشه دغه جګړه روانه ده چې هغه د لپاره کار وکړي چې دغه د پښتنو یووالي لپاره کار وکړي او دغه کې ځکه د چارو حکومت کله کې دا خبرې ډیری کې بیا د پاکستان چې دی د پنجاب دغه اسټابلیشمنت چې د لاس وهنه ډیری او بیا زمونږ ځنې پښتنو کې د څغداران هم چې هغه په دغه د پنجاب دغه د کمی سیاسي استخبارات چې دي د تاثیر لاندې راځي د یو څو پیسو په مقابل کې د چوکۍ په مقابل کې چې دوی ته ورکړي په دغه لاندې راځي بیا اتم چې دی هغه صحیح کار نشي کولای ځکه به د څو لسیزو خلک د جګړه روانه و. نو عام د پښتانه چې دی کچیرته منګه دا کار وکړو لکه دلته د افغانستان حکومت یغه نظام ته هم پکې ضرر نه رسیږي او موږ به چې دی د پښتنو د یووالي لپاره به دا کار کوو. نو هغه چې دی د څه اوس یو پښتون راځي و بل خبره کوي کاغه راشي او د افغانستان لپاره د خبرې کوي او د دې ګټي ځکه په دې باندې ما ډیر د پاور پوینټ پریزنټیشن هم جوړ کړی مخکې ما یو بل پروګرام کړی د افغانستان مفکوره نو ځکه دا ټول په دې کې تیر شوی دي. خو خیر ځکه زه په دې پوهیږم لکه دا یوازې زنه هر هغه پښتون چې راځي او مونږ خپل ځوانانو ته کومې خبرې کوو هغه ته نه کینی هغه خوځي هغه مسخرو ولا خلکو ته کینی هغه به جدا مسله ده. خو مونږ په هغه قصه کې نیو بیا چې هغه څومره تر رسیږي هغه ته برسیږي د رسنیو خونځي خدای دا خلاصو نسب سمخ کې بزو بیا د استخباراتي رول افشا کول ان دغه د اس آی دغه کوم رول چې د پښتنو په منځ کې د اتفاقی او په دوی باندې د غیر مستقیم حکومت کول ان دغه رول باید موږ افشا کوو د موږ مرتکار کوو ان شاء الله تعالی نور د ځوانان مشتا او مشران هم چې هغه مرتکار کوي خلک باید دښمن او دوست وپیژني کنه لکه دغه کې باید دښمن او دوست پیژندلو ته داوته باید ورخو چې د پنجاب ریاست چې کوم دی د پنجاب فوج چې کوم دی د پښتنو دښمن دی په دې باندې موږ همیشه خبرې کړې او دا همیشه دغه افشا کړي دی دغه دښمن اتحاد او ګډه ایجنډا جوړول کنه لکه د اتحاد لپاره دغه یو ایجنډا د چې هغه د افغانستان د دغه مفکوره به موږ دې ته ورکو د افغانستان د ګټ چې دي دا به خپل ملګرو ته او خپل پښتون ملت ته او افغان ملت ته دا بخاره کوو د قبيلوي تنظیمي او شخصي تعصبونو څخه پورته کنه لکه چې دغه ځای کې دغه خیلونه چې مخکې ما څنګه ویل دینه باید راوځو پایله ترڅو چې پښتانه متحد نشي د نورو قومونو په څیر یو قوت نشي جوړېدل ځکه موږ همیشه دا خبره کوو 8 میلیون زیات پښتانه دي لکه څنګه چې په ایران کې دغه یو څلور شپږ چې دغه خپل هغه مورنۍ چې بچ د فارسی دغه په ټولو قومونو حکومت کې یو په دغه منطقه کې یو خپل نوم ځان ته جوړ کړی دی او د یو په نړیواله سطح باندې نوم لري د څنګه ترکان ته وګورو هغه خپل ترکانو کې نور لکه کردان دي یا نور قومونه اوسېږي مګر ترکانو چې دی هغه د یو سیستم جوړ کړی دی چې په نړیواله سطح باندې دا غوي هغه چې دی هغه تاثیر لري مګر د پښتون هغه تاثیر ولې نه لري ځکه چې د خپلواک نه دی د دوی ډیر زیات اکثریت چې دی هغه په پښتونخوا کې دی او پښتونخوا کې چې دی هغه د په خپل په دومره مشکل کې دی چې د محکومیت ژوند د څو لسیزو نه زیات شو د محکومیت ژوند کوي د پاکستان د جوړېدو نه وروسته په محکومیت کې ژوند کوي دا غي نه مخکې په محکومیت کې ژوند تیر کړی دی بس الله دې ورته د خپلواکۍ تر راولي او الله دې د غزمن قوم کې دا شعور بیدار کړي چې باید دوی خپلواک شي د افغانستان طرف ته راشي بل دې وخت راغلی چې د اصول یووالي او ملي ګټو لپاره ودرېږو نو د دې لپاره ان شاء الله تعالی ودرېږو او دا به د خو به بزرګ سره یو جبه دا یو شوار باندې باید زمونږ یو جبه یو هدف یو تحریک د پښتون ژغورنې لپاره نو ملګرو دا خبرې مې سره وکړې اوس به دغه څو کمنټ هم سره واخلم او بیا به د خیر سره پروګرام راټولو دا ملګری چې دی دا ام ایچ ان په نوم باندې سلامونه را لېږلي دي او به یو کمنټ هم کړی دی په خواشنۍ سره به دا منو چې ناپوهه یو او دغه پښتنو کې چې د موږ همیشه دا ویو چې د ملت جوړونې په هاوی چې دا پکې ډیر کم دی او هغه یو غټ علت دا دی چې موږ همیشه په پردو ژبو کې زده کړې کوو او په پردو ژبو کې چې کوم تدریس موږ ته جوړیږي هغه پردی قوم جوړي او هغه موږ ملت جوړونې ته نه پرېږدي بلکې هغه زموږ یو بل څه جوړي هغه زموږ هغه څه جوړي چې خپل هغه غواړي او دا هغه پکې ګټي ځکه موږ همیشه دا خبره کوو وګوره د پاکستان د پښتنو نصاب چې پاکستان کې جوړیږي یا په پښتونخوا کې جوړیږي هغه نصاب چې دی هغه پنجاب ورته جوړي او هغه شان نصاب جوړي چې هغه کې به صرف د پنجاب ګټي او د هغه د حاکمیت او حکومت د خوندیتوب لپاره به هغه د یو نصاب جوړي او د سبي مشمن ته تدریس کوي چې په راتلونکي کې هغه
غلام ذهنه او د پاکستان یا د پنجاب په واکمنۍ کې همداسې پاتې شي. نو دغه کار چې دی دغه هم شوی دی. دغه تدریس چې دی دغه نصاب جوړونه او تدریس د هغې کول دغه مې غټ مشکل دی. بل دا کار دی چې هغه میډیا چې ده هغه هم داسې پروګرامونه داسې فلمونه داسې ډرامې جوړوي چې هغه هم داسې طرف ته پښتانه هغه کوم ماشومان چې په ماشومتوب کې داسې طرف ته یې بیایي چې د پاکستانیت طرف ته یې بیایي. نو موږ خو د دې لپاره بل داسې لکه د پښتنو بل داسې خپلواک داسې تلویزیون چې هغه ډرامې جوړې کړي په پښتونخوا کې یا د پښتونولۍ احساس پښتنو ته ورکړي، ماشومان نوي نسل ته یې ورکړي، هغه نوي کول ته یې ورکړي چې هغه د خپلواکۍ طرف ته راشي. دې ته پنجاب دغه شانته تلویزیونونو ته اجازه نه ورکوي. ځکه هلته دا خیبر تلویزیون چې دی لومړنی تلویزیون چې پاکستان کې جوړ شو هغه هم یو پنجابي جوړ کړو د امتیاز څښتن د بنسټ ایښودونکی چې هغه پنجابي و. هغه کې ډېره ګټه چې وکړه بیا وروسته د کیټو په نوم باندې بل هندکو دپاره تلویزیون جوړ کړو ځکه پښتانه زیات وو او هغه ته به اعلانات زیات راتله، کتونکي زیات وو. نو دې په خاطر باندې هغې یو ګټه چې ده هلته په دې کې وکړله او هغې په ځای باندې بیا د هندکو یو بل چینل جوړ کړو. نو ځکه هلته هغه اصلي پښتانه چې د پښتنو د ګټو دپاره کار کوه هغه شان پښتنو ته اجازه نه ورکوله چې هلته تلویزیون جوړ کړي یا کوم ریډیو جوړه کړي. نو هغې ته دا اجازه نه وه. ملګرو پروګرام وګورو چې انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به بېرته ډاکټر صاحب هم راځي، زه بیا رسا صاحب سره هم راځي. خو نن زه لږ وخته راغلم ځکه ناوخته بیا ما سره وخت نه و او یو دوه ورځې زه غیر حاضر وم چې پروګرام جوړ کړم. نو راځو به انشاءالله تعالی په راتلونکي کې دغه د پښتنو ځینې جرګې روانې دي په شمالي وزیرستان کې، په هغې به هم خبرې کوو او د افغانستان د رسمیت پېژندنې په هکله به هم انشاءالله تعالی خپل نظر له تاسو سره شریکوو په راتلونکي کې. نو تر بیا هم په لوی الله سپارم. خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.